مونځ بانه کو بار لاړو لارم د زوی په اړخ دی ما ته پته وه د ده په خېټه درد یې ویل ته جوړه زما اسخر کا رسوالي دي دا به اوس ځای ته رسوي ځان له دولګې مهجومانه به سره کړي ولې قرضې کې تش تورې راولېږل ګوټو به م نه دي ښکلي نو یو کار دی که نه یاره تاسو م پره دویمه روانې وئ سړی چېرته کور کې م کښېني مړه ځانونه م په شرمونو شرمولي دي سړی هغه ورسره لږ ویږي دی به ملستنې وړي پکار چې لږ خو سملوړ وو که نه سمول اخیستلو خو دیو ما ته مرچکي ویل مې راله ویل مې راله لکه دا بل پرېږده مرچکۍ خو شوم دی ځکه خو له خدای خو ورځ نه ورکوي ښه یې کړي چې هغوی کری نه دي وړي دیلې راوړه بس دا یې نور دې پاتې شوه د دې خو لږ قدر وکړئ سبا به د نه دا هم لاړه شي ګوره رښتیا دی دا نه ځي دا که په لرګو مې هم نه ځي د دې خوا ډېر خو ښکلی خوند دی ښه ده چې نه ځي ما ته پته ده ته ما نو د بنګالیانو خر جوړی شي بیا په کور کې یوازې ګرځم پرېږده چې دا خو پکې ناست دی د غوښې په پوټي باندې مې ده ته د لاس عقاب کېنښود یو خوړپ دی وباسي خوري دی که نه څه چل شو دا خو زنانه ده ته خو یې بیا هم په خیراتونو کې بار وخوري د دړۍ خیرات کې روزانه ناستې ظالمه جنازې له نه ځي او خیرات کې په منځ کې ناستې لکه دا اوس خو دې داسې لیونی کړی نو غم خادي به نه کوو د کور مشر یم وایي سمې ته یو خاوند ښځې یې دواړه داسې نښلي یې بچم شئ خادي خو پلاره خلک ځي جنازه کې ودرېږي نور په دریمه کې کښېني ته خو چې ګورم نو چېرته چاڼۍ دې جیب راډه کړی او ناست دي ډکې د سره زویم که دا مسواک ته ګرځېدا ته غټ وریجو له نه وایي جنازې نه خو چې دی وایي دی زه د مړي نه یارېږم دی داسې دغه کوي جنازې له چېرته ځي او چې د واده ډونګ ووري که نه چې څوک ډوله ډنګ ورکړي قسم دی په پنځه کلي کې یاره تا نه به مړی نه جوړېږي که نه ته به ټول عمر دقسې ته د قیامت خرېړی ته به دقسې ولاړې په یو خوله باندې لګی دا په یوه نه ورکوي ما پلاره کېنه ښه کېنه بس څه به درته ویم دا نه نه دا بېشټکه به اوږه ګرځوه د دیارې ونه کې دا دې م را په شا کړو ته م را په شا شوې تیار خوره تا کور ته وروستې دي چې دلته کې په تیار ناست یو بابونه مې وکړې چې سودا راوړل او هغه هم دلته کې کېښودل او دواړه ورته ناست یې خورئ چینچۍ کې دې بړستنې راوړې وې د جومات نه دې درې را پټې کړې وې پلاره ګورې ما به هلکه که دا شم په مېشال مه وه زادې به د خدای تعالی مه مېشال مه وه ګپ ته څه لګو ګپ ته څه لګو وایي زنابر دی مې کتې که نه ترځې کارو که زمونږ مین نه مه راځه ته لاړه شه دننه کوټې دې پلار څه پرسنل خبره مې ده راغلی او دقه شانجګ ورته ناست دی راځي او دقه شانجګ ورته ناست دی خاوند ته پر سر ته حقه دې خو درته نه دی لاسونه دلته کار کوه چې په دې لاسونو خو خبرې نه کړي منجوړه تحته سپږنې پلاره زه درته یو خبره کوم خبره درته کومه یوه د شیطان اخې درته نه کومه ورکې که دې کور نه وشړه ویې شړه ماشټره بدله کوم ماشټره هسې نه ګورې دا به م رامنې د کوره وشړې که مې دله ونه کړله نو ته بې وینې بچیا دا د پښتنو خوله ده ماشټر ویې شړه وبې شړم نه نه شړه مې ولي زه خو ویم پنجاب کې وې خرڅ ته کوم 2-3 لاکه روپۍ به راغلي یاره که ما دله ماشټر ونه کړه که نه نو زه به نه یم او ته به یې ته ما ته ده وې دا ماشټره ده کوم ځای کې وبه ګورو که نه لکه ته یې نه دې نه بعد ته ماشټره ګوري ساده سړیه زما خو عمر تېر دی دا د خولې نه مې چې پړه بالر د دې بوزه مې د 7 کالو لږ بدن اساس کمه بیا به دې څوک پېژني چې دا عثمان دی که دا څوک دی ګوره دا زما ښځه ده دا د پښتنو خوله کوي دا د پنجابیانو نوم خبره ده کېنه غلې کېنه ګوره پلاره زما دا یو ښځه ده ګوره نیازبینه ده د دې خو قدر کوه که ما دا بله رانه وستله نو ته به یې مینې عثمانیه په دې کور کې درته ښځه ده خو لا پرېږده ښځه خو غټه خبره هغه بند دې راولمه بند خبره مې شروع کړم په دې کور کې به درته زه ستا زور ګورم ته یې راغلې دواړه به بار پراته یي بس کښېنئ کاسه کوئ زه درله ځم مونځ ته ځم مونځ ته م رانه قضا په ایمان چې کله جګړه جوړه شي تا هغه زوی ته دې مونځ در یاد شي خو دا مونږ نه لازم وګورو دا کوم ټک د روانې دي لاره سوریا به کې ظالم بخلا کېنه غدي کېنه حق دې درته نه دی ښودلی دا پلار دې ستړي چې د پښتنو خوله د پښتنو دنه خوا د شیعاګانو خوله مخره چې خبره وکړي نو سر ته یې رسوي ګوره نه دا خبره کولی چې دا جینۍ ډېره پښتنه ده خو خولې نه وایي لږه تیزه ده ما ورته یې لقل به زده کړي که نه څه دا خو به ټول عمر خمقله نه یي والي شکر دې و د سواته شکر مې ښه و یاره سیوان مې راوړل دې خور لګي او شلتالان مې راوړل اصل د پخپله هم سم شلتالي جوړ شي هغه باران والی او ګرمي ورته ډېره زیاته
خان کاکا بخیر علیک مولا سره مشه زکی خان بخیر السلام علیکم بچه بخیر علیک بعد څنګه تاسو سره د ما نور صفات نه وي ولې موږ داسې څه زیاتې کړی تاسو د کور نظر اوښکمو یا بچه دا خبرې مه کوه د پښتنو په هغه کې دا خبرې مه کوه او ستا کور دی ته شپته نه کېږي ګډه کمره سپږې مشران چې لګي کړم کوشان خلی ولالي ودرېږه ستا اوس به دې سپې مې ووامه لالا ولاړ دی پیشو د اوښ سپږې خاره چې مشر خبره کوي نو کشران خبرې نه کوي نیغ کېږه مو بچیا موږ د پسې خفه یو موږ د پسې ټول خفه یو بس صرف زموږ د کور ته ودانې وي هغه پرېږده و په شلق یې مه وله خپل کور ته راځه ګوره مولا هر څنګه دا که نه خو ګوره اوس هم زما روندار ده او زما د نوم د ورور په نوم باندې ناست ده نو مهرباني وکړه چې زموږ د عزت په ګوره خیال ساتې موږ یو پیره درغلي مو بیا به هم درځو بیا به هم درځو په دې مسله وکړو دا لارو خبرې نه دي هلته به راشي زما اجره ده زما کور دی هلته به ما خبره وکړي دا لارو خبرې نه دي والو امیر خان کاکا ولې به نه درځو ستاسو اجرې ته هم درځو ستاسو کور ته هم درځو موږ لارو خپل خبرې ولي نه ده ده به زه دې صلاح وکړم زه به تاسو ته بیا ووایم هغه خو صحیح ده په لارو کوڅو کې خو تاسو ګرځئ په لارو کوڅو کې موږ واده تللي اوس راډو اترور د زوی واده مو ستاسو د غم خادیانې پوره نه شوې موږ غم خادیان ځکه ډېر دي موږ خاندان غټ دی پاشه مړه په کور راته ولاړې پاشه دا نه څه غواړې راغلی په خپل راته خپېښې دي زه خیر دی امیر خان کاکا ځه سپګۍ ګوره اوس به دې برابره کړم مه کوه امیر خان کاکا ماشوم دی خیر دی خیر دی د ماشوم پاسه را باندې ولاړ دی دا بس خیر دی پرېږده ځه بس امیر خان کاکا ځه دا پوهه پوهه به کوم موږ به درځو خیر دی رامخې شه ستاسو چې څو دغه یې چې دا غوږونه دې ووامه که نه دا هغه نه څه غواړې خیر دی نو هغه ماشوم دی روغه خبره وکړه که نه اوس چې سپږه ده راغلی زما د خپل د پاسه ولاړ دی زورونه را باندې کوي خیر دی دواړه یو شي نه تاسو ګران نشته خو دغه وکړئ خیر دی مشره درځو به دا راشي بیا به خبره وکړو خبره چې خدای په خیر فیصله کړي نو خو ګورې ښه به یې ګورې بدو ته لاړه نه شي خدای به بدو ته نه بوځي خو لږ سوچ تاسو وکړو راځه لکه مرچکې راځه ما نور کور ته زه نه درځم دغه کور ته ای بچیه ګوره دا خبرې مه کوه ګورې موږ د پسې خفه یو راځه دا به وایي که نه چې یوه سترګې جاړي او بلې خاندي په زور به در راولم دا به د دې خوښې دي یا مرچکې غلی شه په زخمونو راته مارګې مه جوړوه چې کله هغه خفه دي ته وګوره چې دست دې د لوباسم او که نه عادت یې ځو ماله ډزونه خبرې پرېږده سړیه ای عقل به زده کی یقین مې نشي نو ته ماته دا ووایه ښځې چې حلوا پخولی شي که نه الوا ولې نن چې پخه کې راله که نه نو کور کې څه شته چې پخې کړم تاسو چې پیسې رور درکړې څه دي کړې نو درکړې مې پورې پیسې درور نه وړم مې لږه ګټه وکړه که نه ګټه څه ته وایي ښه ګټه یو کار وکړه مړې زه خو وایم خودکشي وکړه ستا د دې دنیا نه ورې دا دماغ په ارام شي چې زه کوم ته ولې نه کې نو په ما په سر بلا کارونه دي ګینې ما به کړی زه دا کارونه ختموم او زم د پسې درځم خبر ته ته غم مه کوه ناول ته لاړ شو نو بیا به پسې درشم زه ځم ښه زه ماښام راځم داسې کار به وکړي که نه ځان به ښایسته جوړ کړي ښایسته بوځم به دې د اتبارګل دوکان کې د مانې کباب خورم خو ګورې بیا به مالم سره کې پوه شي که نه پیسې به ورکې که نه دوکان کې ما سره خو نشته دی ای سپیه لا خو ما ته پته وکړل چې ته ما څنګه کباب ولبوځې زه لاړ شه بس دا فضول خپله دې نوره مخ وځوه وایه که نه څنګه راچکر شوې همداسې راغې خیر خو ډېره موده پس اړو ښکارې نه دا ولې چېرته تللی وې چې اوس راغې دا څوک دی ښځې دا دې سره اوستي دي دلته څه پته ده دا بلې ښځې تره دې دی څه کوې هغه چا کار راغلی ورشه وړمړه به غواړي ورکوله دا واده کړی دی واده کې وی الله دې خوشحال خان خټک وبخي وی ډېر ښه سړی و واو نو هغه ستا ملګری و ملګری و څه کوې دلته مونږ کره څه کوې زه پسې راغلی که ما پسې ولې وایه که نه زه خو د کلي نه وختي راغلی یم ډېر وخت مې شو ولې ښځې ګوره دا مرادې ته چوپ شه زه لکه السلام علیکم وعلیکم سلام راشه بل لیور مې راغلی دا دلته وګوره مړه زموږ کور نه دی خو را دواړه ده دا راته ووایه چې دا څوک دی
دا په فلمونو کې کار کوي وګوره د فلمونو کې توکا स्टॉक से केलेली से बाबा स्टॉक केलेली ना तो बाबा शेखान निशी उबाय बमखयागे تكي شیخان وګوره دا په پنجاب کوم څوک دی دا دا وای شیر رامان راخته او دا چل کوي به رامان خاره خو لګیدو نه نو دې څوک اخره والله قدیم پیجن دا د بل گنجې سره دا غي تر دې کنه ما خیال دی په وړو کوالی کې چې ته ما په سر باندې چی چلې دی اله قدمه دا وای تو چاره لري شاروخ خان هغه بادامي د کوري دا د بادامي تر دې کنه راغلي دی ګیری ما دې دا ته ویلو دا خو ټول لیوانی دا څه چې اته د درب نه ولې ته لا خو خاندا وی کوم خاندا دا مګورو ته بلتی ته مو ته ګور را پاسه دی خو وی زما د تر پځې دی پاسه دی خو هغه د معنا ظلم ورکو نه رور نو دې اخر څه چې راغلی او څه وای ته څه ویل کوي دا خو په خبره باندې زه پوه نه شوم اوس به ته ترجمه کوم زی په خبرو پیګم خبره کوا ارشدیه دالتا دی وای چې دال لالم به راوړی چینی چیک پکا چینو چیمرا له په حق د پالي مولا دي د ذات لري کنه د تلاول خراب نه کړي خبر نه کوي دا سکار دي کنه او هغه نه وصل د درغلي وکنه خو مونږ له درلېګلې کنه اله درغلي د کنه پلان کرتلې هغه خلونه کدا شي هغه پاس هغه دا دې کني نه هغه مو دلاله دا پاس دا دې کنه یار د سکارو کا بس جنې خو مې درو شړل زئی کنه یار نور مې معاف کوي سکه وای دا سکار کوم زما دا براشي ابو خبرو کی رو د سره خدامه سر دماغ نشته زته لاړ شکنه وی دا د سخر مې را د سره خبرې وکړه دا ستا مرګ اخر مرګ د کله راغلی دا کوشه اوس راغلی کور کې خیرو دا زه پیژنم عثمانه دا څوک دی دا ستا دغه ګوګوشو ښځې تره دی پته دراته خو دې څه کوي دی خو په خبرو هم نه پوهېږي ای اوس سترګې ټول هغې ته تللي دي دا ټول هغه دی که نه یو خاندان دی هغه وه هغه هغې پسې راغلی دی خاله چوپ شه په دغه کې خبرې وکړه داسې مې ښکلې خبرې کوي په پنجابۍ کې خبرې وکړه ته کار ساتو مې اتکه پاره چودات